زموږ همکار ښاغلی انعام الله ویاړ د خوست ولایت نه پر لیکه کې دی راسره. ویاړ صاحب سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ، سهار مو بخیر. ډېره زیاته مننه، خدای مو آباده کړه، خوشحاله لره کوم چې محترم تاسو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې د روژه مبارکه به بخیر او خوشحالۍ سره ډېره مننه قدرمن ویاړ صاحب، خوشحاله اوسئ، تاسو ته هم په چارو کې بریا. ویاړ صاحب د افغان مجاهدینو وروستیو فتوحاتو په اړه کله معلومات راکړئ چې د ډیورند فرضي کرښه باندې څومره فتوحات زموږ افغان مجاهدینو ترلاسه کړي؟ رښتیا هم لکه څنګه چې افغان مجاهدینو له تېرو څو ورځو راهیسې بریالي فتوحاتو لړۍ پیل کړې ده او د هغې تر څنګ په خوست ولایت کې هم د پرون ورځې راهیسې لومړی خو به د پرون ورځې پاک له زه ته ووایم چې د 2:30 بجې د ورځې 2:20 د ولایت مقام د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویل چې د افغان مجاهدینو د خوست ښار په مستربل سیمه کې د پاکستان یو ډرون څارونکي وړه کامره ډرون چې ډرون د هغې وشتلی د مجاهدینو لور نه او راغورځېدلی ول او هغه عکسونه او هغه معلومات یې خپاره کړي دي چې دا هم رښتیا وله او په بریالیتوب سره یې دغه له منځه وړې. تر څنګ یې په خوست ښار کې د پرون شپې راهیسې بیا وخت ناوخته دغسې یوه د ورځې په جریان کې جګړه رامنځته کېږي، خو داسې جګړه نه وي چې مستقیما سره ونښلي بلکې د توپونو ګزارونه یې په یو په بل باندې د لویو وسلو باندې. نو نن شپه هم څومره موږ معلومات ترلاسه کړي دي همدارنګه له ولایت مقام سره زه پېشلمی ما له خپله وغږېدم د اوس خو به هغه لږ مصروف او کنه مې سلیم ورسره کړي وي ورسره په تماس کې وم. نو هغه ویلې چې نن شپه کوم د دواړو لورو ترمنځ داسې سخته جګړه نه ده رامنځته شوې چې دواړو لورو ته کوم تلفات لري یا نه لري، خو تر څنګ افغان مجاهدین په خپلو ساحو کې لاس په ماشه باندې ناست دي او د خپلې خاورې دفاع کوي. خو نن شپه به یو بله موضوع دا هم ده چې 9:09 بجې وي چې د خوست په ښار کې د پاکستاني ډرون الوتکې په خوست په مځکه باندې او د خوست په دغه جغرافیه باندې راغللي چې دلته د ښار له لورې نه او له بېلابېلو سیمو له لورې نه د افغان مجاهدینو د سخت مقاومت سره مخ شولي او پرې نه ښودل شوې تر څو هدف ته ورسېږي. هغه ډرون الوتکې چې ولې بېرته په لاړې د هر طرف نه مجاهدینو ښه مقاومت ورسره وکړل او هغه ډرون الوتکې چې ولې بېرته په شا باندې وتمبول شول چې هغه موږ ما خپله هم په سترګو لیدلې حالاتو ما ولیدلې. نو هغوی ته اجازه ورنه کړل شوله چې مثلا کوم ځای چې دوی هدف ګرځولی و هغه هدف وولي او هغه هدف ته ورسېږي. د شپې 9:09 بجې دغه یو موضوع نن شپه تېره شوې ده. ډېره مننه. ویاړ صاحب یو څه چې ډېر مهم دي له نیکه مرغه تر کومه حده پورې چې موږ د مجاهدینو سره خبرې کړي دي، د همکارانو سره هم خبرې کړي، زموږ دافع واک قوي ده او دښمن په ډېره اسانۍ سره نشي کولی چې خپل هدف ترلاسه کړي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه. راځم په دې به بحث وکړو چې د خوست ولایت په ځینو ډیورند په فرضي کرښه باندې پرتو ولسوالیو کې دښمن خو د جیټ الوتکو یا نورو په عام ولس یا په عامو وګړو بمبار نه دی کړی په د وروستیو کې، یا که داسې وایم چې چاته خو به مرګ ژوبله نه وي اوښتې؟ دا خو لکه څنګه چې کمال صاحب تېره ورځ هم تاسو سره موږ په دغه موضوع باندې بحث وکړ، لکه څنګه چې هغوی په جنګ کې ماتېږي، جنګ کې خپله ناکامي او نیمګړتیا په همدغسې موضوعاتو باندې په عامو ولسونو نه اخلي او خپله غزور عامو ولسونو ته ورښایي، همدارنګه خپل غچ له عامو ولسونو نه اخلي. نو د ډرون یا همدارنګه د هغه کومې راوړاندې مرمۍ چې دوی راټوغوي او په دې خوا ملکي کسان په نښه کوي، نو هغه دلته په خوست کې په نښه شوي دي. هغه سیمو کې د ډیورند فرضي کرښې دي غاړې ته هغه سیمې په نښه شوي دي، خو مګر اوس یوه خبره مهمه دا ده چې دغې سیمو نه ټول افغان عام ولسونه کډوال شوي دي او دې خوا د ښار نورو منطقو خوندي ځایونو ته تللي دي. نو اوس موږ دومره کوم هغه د سر د مال هغه زیان الحمدلله نه لرو، د خدای فضل ده. مګر پرون د خوست ولایت مقام یوه خبرپاڼه کې دا وویل، یو پوسټ وکړ چې هغه کې مونږ 4 شهیدان لرو چې دغه د ملکي وګړي دي او همدارنګه 14 نور ټپیان لرو چې دا د پاکستان هم فوځي رژیم هغه د جبر او هغه د غلام کوم نظام چې د هغې له لورې نه زموږ ملکي وګړي دلته په خوست ښار کې او په خوست کې شهیدان شوي دي. 4 نفره شهیدان یې ښودلي او 14 نور زخمیانو سره ښودلي وو. ډېره مننه. یو څه چې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویل دغه سیمې چې په خطر کې دي هغه کسان چې هلته اوسېږي هغه را کډوال شوي دې خوا ته د عام ولس د هېوادوالو خپله زموږ د حکومت څومره دوی ملاتړ ترلاسه کړی دی چې هغه خوندي ځایونو ته تللي، مثال هغوی ته د ژوند کولو یا د موقتي ژوند کولو هغه زمینه برابره شوې ده؟
رښتیا هم کمال صاحب محترم دا ډېره مهمه موضوع ده. په دې موضوع باندې به زه لږ رڼا واچوم. هغه دا چې د لومړۍ شپې باندې چې کله د انتقامي بریدونه د افغان مجاهدینو له لورې نه پرې پیل شول، له هغې نه را په دې خوا په هغه شپه باندې خو یو څه سخته وله چې دوی هغه سیمې خوشې کړې او راسې ځکه چې اوله شپه مو وله پوه هم نه ول. که څه هم هغې نه مخکې داسې اوازې ولې د هغې سیمې اوسېدونکو موږ ته دا وویلې چې افغان مجاهدینو په کلو کې داسې ویلې چې تاسو کوښښ وکړئ چې ځان خوندي کړئ. مګر خو افغان مجاهدین بې له هغې په دې باندې پوهېده چې چېرته موږ څومره زور په پاکستاني ملیشو باندې راوړو، له دوی هغه خپل قصور او خپل غچ له عامو ولسونو نه اخلي. خو له هغې نه را په دې خوا هغه هېوادوال چې زموږ نور خوندي سیمو ته راغلل، کله چې خوستوال نور خبر شول چې ولا هغه د سیمو نه کډوال راځي او دا به څنګه وي، ځکه چې د روژې مبارکه میاشت ده، تر څنګ هغوی سره به مېرمنې وي، ماشومان به وي، نور د کور سامان به وي، ځایونه به نه لري. نو ما په خپلو سترګو هم لیدلي حالاتو لیده، په ټولنیزو رسنیو کې به هم هغه پوسټونه هېوادوالو لیدلي وي چې د خوستوال ورغله ځوانانو، فعاله ځوانانو ځان سره یې روژه ماته اخیستی و، د پېښمې لپاره یې خوراکونه اخیستي وو، همدارنګه په کلو کې ورته ولاړ وو چې هغوی راځي دوی ته به یې ورکوله. تر څنګ د ځینو سیمو اوسېدونکي دې ته هم ولاړ ول چې هغوی کډې راځي او دوی ورته ووایي چې زمونږ کره یا ځای سته، زمونږ حجرو کې ځایونه شته دی، یا زمونږ منطقې ته راشئ. نو ډېر په مینه او ډېر لیوالتیا سره د همدغو هېوادوالو، د همدغو خوستوالو، د هغو خلکو چې په خوندي ځایونو کې اوسېږي دې طرفونو ته همدغو مینه وله او همکاري وله چې هغوی اوس خوندي دي. زما سره خپله دلته یو ملګری و، په دغه ملګري بېګا راته وویلې دغسې وایي مالې کور ته څنګه نه ځي؟ وله زموږ کور کې خو داسې یو مسله شوې ده چې هلته زمونږ یو څه شناختر یې، همدارنګه یو څه نور هېوادوال مو دي وایي دغه په هغه سیمو کې اوسېږي چې هغه له ډیورن په فکر کې دي خوا دي او یو څه سر و مال ته زیان رسېده. نو هغوی وایي راغلي دي بیخي ډېر د 40 نفره دي او د 3 کورنۍ دي، وایي دا زموږ کور کې اړولي دي. د هغه کور په دلته په مرکز کې ده. ماله ماشاءالله دا خو ډېر ښه ووایي، بیخي ډېر خلک دي ورسره اوسېږي. زه وایي باندې راوتلی یم. نو دا خپله زما ملګري ما ته کیسه وکړله. نو د همدارنګه مجاهدینو له لورې نه هم هغوی چې راتلل مرسته ورسره کېدله او دوی یې دغه خوندي ځایونو ته انتقالول. په دې موضوع کې انشاءالله دې خوا ته کومه ستونزه نشته ده. هغه کوم کډوال چې دې خوا راغلي دي هغوی بیخي خوندي دي، انشاءالله هغې کې کومه ستونزه دوی نه لري. ډېره مننه قدرمن ویاړ صاحب چې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. تاسو ته په چارو کې بریا وي. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. خدای دې ستاسو خدمات هم قبول کړي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.